بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. یو ډیره د پند څخه ډکه کیسه در سره شریکوم، په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. یوه ورځ یوه میرمن له خپل خاوند سره په ډوډۍ ناسته وه. یو فقیر راغی او د دوی دروازه یې وټکوله. ښځې غوښتل چې فقیر ته څه ناڅه ډوډۍ یوسي، اما خپل خاوند منع کړه چې فقیر ته هیڅ مه ورکوه. خبرې او بحث تر دې ورسېدو چې خبره طلاق ته ورسېده. څو کاله تیر شول، ښځې بل میړه وکړو. یوه ورځ ښځه له خپل دوهم خاوند سره ډوډۍ خوري چې فقیر د دوی دروازه ووهله. سړي دروازه ور خلاصه کړه، ګوري چې فقیر دی او د خوراک ضرورت لري. سړی کور ته راغی او میرمنې ته یې د ډوډۍ وروړلو امر وکړ. ښځې هم فوراً فقیر ته ډوډۍ یوړه، خو کله چې واپس کور ته راغله سترګې یې له اوښکو ډکې وې. خاوند یې د ژړا د علت پوښتنه ترېنه وکړه. میرمنې یې ورته وویل کوم فقیر چې په دروازه کې ولاړ دی هغه زما پخوانی خاوند دی. سړي خپله میرمن په غېږ کې ونیوله او ورته یې وویل زه هم هغه فقیر یم چې یوه ورځ ستا د میړه دروازې ته راغلی وم، خو هیڅ یې رانه کړل. دوستانو، وخت په یو حال نه پاتې کیږي. بس الله جل جلاله مو دې له کبر او غرور نه وساتي. که دا عبرتناکه قصه مو خوښه شوې وي نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم وهئ چې تاسو ته نورې هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. ډیره مننه.